درې تجارتي نظریې ته ښکاره کوم چې ته بغیر د کم پیسو نه همدا اوس شروع کولی شي یا د ډېر کم پیسو سره. اول دا دی چې افغانستان کې ټوریزم ورځ په ورځ زیاتیږي. ته کولی شي چې خپل اجرا یا حتی یو بل یو اتاقه دو اتاقه ځای ونیسي او هغوی ته لږ زره برابرې کړي په booking.com Airbnb کې واچوي او خلک سره بوکینګ کوي او کیدای شي د یو هفتې پیسې ستا د ټول میاشتې مصرفات د ځای وباسي او 3 هفتې پیسې تا ته ټول ګټه پاتې شي. او سره کولی دا بزنس زیات کې موټران په کرا ونیسي، خلک ونیسي، معاشات ته ورکړي، دوی سره وګرځي، لاړ شي بامیان ته، نورستان ته، همداسې نور ځایونو ته. دې تجارت ته که ته اضافه هر یو کس موږ اجرې لرو او خپل اجرې نه شروع کړه، جوړ کا بسم الله. دا یو تجارتي آیډیا ده. دویم تجارتي آیډیا دا ده که ته یو مسلک لري، کغه آی ټي دی، کغه بزنس دی، کغه مارکیټینګ دی، ډېرې کمپنیګانې دې کسانو ته ضرورت لري چې هغوی نه غواړي فول ټایم یو سټاف ونیسي، ځان سره یې وساتي. ته کولی شي یو وړوکی پروپوزل جوړ کړه چې زه کولی شم فریلانس تا ته کار وکړم چې کله هم تا ته ضرورت وي ما ته زنګ ووهه. ته ویب ډیولپر یې، ته یو کمپنۍ ته ځې چې ګورئ تاسو ما وکتل مارکیټینګ هم ډېر ضعیفه دی، سوشل میډیا ډېر ضعیف هستی، زه کولی شم چې هفته کې فقط یو ورځ لاړ شم، ستا دا ویډیوګانې وکړم، سوشل میډیا کې درته واچوم، موبایل باندې ته یو ښه انکم ګټلی شي. دریم آیډیا چې هر سړی کولی شي هغه دا دی چې کوم مشهور څیرې تاسو ګورئ هغوی ته میسیجونه وکوئ. هر یو کس ته ضرورت دی چې یو سوشل میډیا منیجر ولري او ته ووایه چې زه کولی شم په یوټیوب کې زده کړه ډېر په اسانه باندې او ته میسیج ورته وکړه چې زه ستا میسیجونه جوابولی شم، زه تا ته کانټنټ آیډیا درکولی شم، زه کولی شم تا ته سکرپټ ولیکم او زه کولی شم چې همیشه دپاره ستا سوشل میډیا اپډیټ وساتم. که هغه ټیک ټاک دی که بل دی او بل دی، زه د ویډیو ایډیټ کولی شم، ډېر په اسانه هغه تا ته پیسې درکوي. زه کافي کسان پیژنم ماشاءالله افغانستان نه په همدې کې کار کوي. دا 3 دي. او څلورم آیډیا چې همدا اوس خلک یې کولی شي هغه دا دی چې د افغانستان نه بیرون خلکو ته اسلامي زده کړه ورکولی شي. مثال درکم که ته ماشاءالله الحمدلله ډېر افغانان قرآن سره ډېره مینه لري، ټول افغانان تجوید ماشاءالله ښایسته دی، قرات ښایسته دی، اکثر موږ تاسو حافظان یو، نو کولی شي افغانستان نه بیرون یو ویډیو ډکه کړه او ته څوک هم چې غواړي افغانستان نه بیرون خپل ادون ته درس ووایي، زه 3 ساعته کې دوی ته درس ورکولی شم. که ته هر یو ساعت هغوی سره درس ورکړي او مثلا یو صنف جوړ کړي، په هر یو ساعت باندې ته کولی شي د میاشتې الحمدلله $1,500 ګټلی شي. 3 ساعته $600 شول او دا ډېر په اسانه دی. ټیک ټاک راواخله، ویډیو جوړه کړه، یولرنا ته لاړ شه، ویډیو دې اپلوډ کړه، ډېر خلک به په خوشحال راشي، ستا سره به درس ووایي. ماشاءالله ما اکیډمیان لیدلي، آنلاین اکیډمیانې چې خلکو جوړ کړي دي، اوس د هغوی د میاشتې ماشاءالله هم غټ خدمت قرآن ته کوي، خلکو ته یې وظیفې برابرې کړي او څنګ کې ورسره کم سے کم $15 هره میاشت هغوی ته هم پاتې کېږي. نو دا څو آیډیاګانې وي چې په هیڅ پیسو باندې یا په ډېر کمو پیسو باندې شروع کېدی شي او ته پرې عمل کولی شي. او سخته نه دی، فقط اراده وکړه، عمل وکړه، توکل په الله وکړه، الله به پکې برکت اچوي، ته به کامیابه انشاءالله.